شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زموږ دومره مرحله ده هغه د دې قبرو د دې شانو باس دی چې په دغه ځای باندې مو سر خلاص شي نو به ښه عذاب په قبر کې سته روح ته ورکول کېږي که بدن ته که دواړو ته. الفتا بتوفیق الله تعالی زموږ د امام صاحب مذهب نه بلکې تقریبا د ډېرو اهل سنت والجماعتو دا رایه ده چې هغه روح بدن دواړو ته ورکول کېږي. لیکن د عذاب په عالمي مثال کې دی، په عالمي مشاهد کې نه دی چې هغه چې موږ په سترګو په پوسو. ځکه د کافر دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د بعض سل دپاره د بعضو اویا دونه ماران دي چې یو مار یې دی وایي چې هغه مار راولاړ شي د باندې ساه وکاږي شین واښه به نسي شین په دنیا کې دا یم وایي. او په مترکو یې وایي چې اواز یې دا نږدې خلک اوري چپ هر څوک اوري چپ له ثقلینو او پشتي یې قبر د اخوا د ځګر له شاته بیا او د شا له مخته راولي خو ته یې بېرته قبر وشه نو سړي ته نه معلومېږي. ګورئ دا په اعلی مثال کې د زموږ دا د سر په سترګې موږ نوس پامولی. خو نور عذاب روح بدن دواړو ته ورکول کېږي. روح هغه دغه یو روح نفسي دی، هغه خو د ده په مرګ باندې پای ته ورسېد. یو هغه روح دی تعلق یې ورسره څنګه دی هغه موږ نه په پوهېږو. لکه سړی چې بیده وي روح یا دی پر مکه مکرمه طواف کوي نفس ناطقه، یو روح یا حیواني چې دی په ژوندی دی هغه نه دی جنتل یا دی هم حیات دی. دا بل روح هغه د انسان عاقله دی، هغه ناطقه دی، هغه نشته. لیکن چې ته غږ پر وکړې دی فهم په هغه روح کوي بېرته دستي په هغه یې وموپاموي په هغه بېرته څوک شي. دغه رقم دا روح یا په اعلی علین کې دی د مؤمن. اعلی علین وم اسمان د جنت مځکه ده، اخوا عرش د جنت بام دی، هلته دی روح. او یا په تحت سرا کې دی چې په مځکه کې چې سجن ورته وایي د دغه ځای سره روح بدن خو په قبر کې دی تعلق ورسره لري خو موږ نه په پوهېږو، په تعلق یې نه پوهېږو. روح عذاب دواړو ته ورکول کېږي. بله استبتا دا خو اوله شو. بله استبتا دا ده کم کسانانو ته هغه عذاب د قبر نشته. کوچنی چې مړ شي عذاب د قبر نشته. شهید ته یقیني عذاب د قبر نشته. حتی که مرابط خپل په مرګ مړ شي د کافرانو مخ ته ولاړ وي خپل په مرګ مړ شي هم د دې دپاره نشته. که سړی کلولا وایي د دې دپاره نشته. پام وکړئ خو د جمعې په ورځ چې سړی مړ شي هم نشته. په 24 ګانټې کې مرګ معتبر دی که پټېدل یا مرګ څوک معتبر دی؟ مرګ پټېدل نه دی. په 24 ګانټې کې څه معنا که شپه وي که ورځ چې په دې مړ شي په دا 24 شپه ورځ فرق نه لري. خو دا د قبر عذاب نشته. دا کافر و مسلمان فرق نه لري که کافر مړ سو هم نشته ورته که مسلمان مړ سو هم نشته. په دې کې اتفاق ده. یروي استمه دا دواړو ته په دې دواړو کې خپله څوک دی اتفاق دی چې یوه تلا نشته. اوس نو پام وکړئ دغه ځای چې عذاب خو نشته په روژه کې هم که سړی مړ سو عذاب نشته، که مؤمن مړ سو که کافر مړ سو په روژه کې عذاب نشته. خو وروسته بیا د عذاب راګرځي که نه راګرځي. معنا د جمعې په ورځ یو سړی مړ سو باره د جمعې په ورځ عذاب نشته. کافر وروسته چې شنبه سوه راګرځي که نه راګرځي. مسلمان مړ سو بیا وروسته راګرځي که نه راګرځي. یا اول دی تر جمعې مخکې مړ سو تر جمعې پورې هغه راولاړ که سو عذاب نه و جمعې چې پر راله خو عذاب ځینې پورته کېږي بېرته بیا په راګرځي که نه راګرځي. د جمعې تر مخه دغه ځای ته چې پام وکړئ په کافر کې اتفاق دی چې بېرته په راګرځي. په کافر کې ګوره التابي توفیق الله ته غوږ نسئ هغه پر کافر کې اتفاق دی چې بېرته راګرځي. که روژه تېره شي هم بېرته راګرځي که جمعه تېره شي هم بېرته راګرځي. په مؤمن کې درې قول. په مؤمن عاصي کې بعضې علما وایي عذاب یې بیا نه راګرځي. ردي مختار ملا صاحب وایي په جلد اول 419 صفحه کې په تورې وګورئ وایي بیا نه راګرځي. تحتاوي د مراقي الفلاح جلد اول 409 هغه 29 صفحه کې وایي نه راګرځي. بعضې بیا وایي چې پورته کېږي دا دریم کول ته ګورئ. لیکن داود خبره نه کوي
چې بیا راګرځي که نه راګرځي بس وایي پورته کېږي عذاب د کافر سره د مؤمن سره پورته کېږي بس دا وایي د راګرځېدو د نه راګرځېدو خبره نه کوي دا بیا تاتارخانیه د جلد اول 555 فقه اسلامي واجلو دوم جلد 220 حقانیه جلد اول 155 هدیه جلد اول 155 دا خدا سوه نو څه قولونه دا سو چې دا ما پورته کېږي د راګرځېدو خبره نه وه څه بیا دا ول چې یا پر مسلمان نه راګرځي په کافر کې خو اتفاق و چې راګرځېدل اصح کول دا بل دی چې یا پر مؤمن هم راګرځي پر مؤمن هم راګرځي بیرته څوک کېږي بیرته راګرځي ځکه په حدیث کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو وګورئ فقط دغه ذکر سوی دی چې هغه عذاب پورته کېږي داود نسته او دلته مطلق راغلی دی په ګردو ځای کې چې بیرته راګرځي هلته باره تخصیص نه دی راغلی چې دا د کافر دپاره دی د مؤمن دپاره نه دی منهاج السنن 4 شرح د فقه الاکبر 102 دغه نو دا خبره سو چې عذاب دا رقم دی نو په دغه عبارتو باندې سر خلاص وي زموږ بله مرحله کې به د زیارت مسلې وي او د خیره کژبندو د دغه کوچنیانو چې جنت ته د کافرانو بچیان ځي جنت ته که نه ځي دا به او په بله مرحله کې به انشاءالله که خدای کول شي معلومه وتایي والله سبحانه وتعالی